کله چې موږ ای بی اکاونټ جوړو نو اول به براوزر ته راشو، دلته سرچ کې ولیکه ای بی پاس. ای بی د ای بی به خلاص کړي. دې کې بیا دوه اپشن دي، یو ساین ان دی او رجسټر ده. ساین ان د هغه لپاره یي چې کله ته ځان رجسټر کړي، اکاونټ جوړ کړي او بیا هغې نه بعد چې کله بیا خپل اکاونټ ته ورځي نو ساین ان به وایي. نو اوس به موږ اول ځان رجسټر کړو. دلته دوه اپشن دي، یو پرایویټ دی او بزنس ته. بزنس خو جوړول موږ ته اول کې نه دي په کار. د میاشتې به پیسې ورکړې، $25 دي که څومره دي اوس ماته نه دي یاد. د پرایویټ کې پیسې درنه نه غواړي میاشتې، نو دې کې صرف دا چې کله د پروډکټ خرڅ شو هغې کې خپل پرسنټیج غواړي. موږ به پرایویټ اکاونټ جوړ کړو. دلته به اول نوم ولیکئ. نوم به هغه نوم لیکئ چې تا په بینک اکاونټ کې یو صحیح نوم به لیکئ، له ځانه نوم به نه لیکئ، ځکه چې بیا مخکې ته پکې سیلینګ شروع کوئ، سامان پکې خرڅوئ، نو بیا اکاونټ ورسره به اټیچ کوئ. هغې اکاونټ کې چې همدا نوم وي هغه مني که نه مني. دلته به ایمیل اډرس ولیکئ. او دلته به پاسورډ ورکړئ. دلته به بیا پاسورډ دې ورکړو نو کریټ اکاونټ باندې به کلیک کړئ. کله چې کریټ اکاونټ باندې کلیک کړئ نو تا اکاونټ به جوړ شي. نو دې کې اکثره داسې چې موبایل نمبر درنه غواړي. اوس خو ما نه موبایل نمبر ونه غوښته، خو موبایل نمبر درنه غواړي. که کله موبایل نمبر وغوښته نو موبایل نمبر به ورکړئ، نو هغې ته یو کوډ درځي، هغه کوډ به بیا دې کې ورکړئ، نو هغه به هغه شي چې کله اکاونټ جوړ شو نو یو هفته 10 ورځې به د اکاونټ داسې چلی به، صرف اکاونټ به کله کله خلاصوئ او دې کې به د موبایلونه د یو شی او بل شی په دې اکاونټ کې صرف چک کوئ چې ای بی والا ته معلومات وشي چې دا مطلب اکاونټ لږ چلیدلی ده او ډایرکټ سیلینګ ته اپلای کوي، نو بعض ټایم ریسټریکشن لګي چې هغه ریسک نه بچي. نو چې دې کې پروډکټ څنګه ایډ کیږي او دا سیلینګ اکاونټ ته څنګه وړي، دې باندې به نورې ویډیو جوړې کړو. او فی الحال یو اکاونټ جوړ کړئ او لږې یو هفته داسې وچلوئ. ډېره مننه.